یا قوم اعبدوا الله زما د نبی د دعوت او تبلیغ عنوان یا ایها الناس تعبدوا نور پیغمبرانو صرف د خپل امتیانو امامت وکړه زما نبی د معراج په شپه د انبیاو امامت وکړه څوک به د کلی امام وي څوک به د عیدګاه امام وي څوک به د جنازګاه امام وي څوک به د خانانو امام وي څوک به د ملکانانو امام وي څوک به د لیډرانو امام وي زما پیغمبر امام الانبیاء دی نور پیغمبرانو د الله تعالی معراج وکړه پرشه زمین باندې زما نبی د الله معراج وکړه عرش بری باندې د نور پیغمبرانو معراج د امتحان په صورت کې زما د نبی معراج د انعام په صورت کې آتش نمرود ابراهیم علیه السلام د پاره د امتحان صورت چاړه اسماعیل علیه السلام د پاره د امتحان صورت د مئی نفس یونس علیه السلام د پاره د امتحان صورت زما د پیغمبر معراج عرش ته د انعام صورت الله عظمت او رفعت ورک میشن ورک کار ورک کتاب ورک قرآن ورک زما پیغمبر ته اقرا سره دنیا ته قرآن راغی اقرا سره دنیا ته توحید راغی اقرا سره دنیا ته رسالت راغی اقرا سره دنیا ته عقیده راغله اقرا سره دنیا ته نظریه راغله اقرا سره دنیا سره یو سوچ راغی دعوت راغی جهاد راغی اقرا سره دنیا ته ایمان اسلام راغی زما پیغمبر غار نه روان شو خلکو ته دعوت شروع ک خلک اسلام کې داخل شو ابوبکر عمر عثمان علی اسلام کې نارینه زنانه قرآن سره نسبت پیدا شو قرآن سره تعلق پیدا شو یو ځای ته زما نبی لال ډیر زیات رش خلکو ته تبلیغ شروع ک تا ته سپتر زما پیغمبر څنګه تبلیغ کړي نن تبلیغ ډیر آسان دی اجي صاحب لیکن زما پیغمبر څنګه تبلیغ وک یو غنه کې لاړ کافران مشرکان راجم دي لاس سره لاس لګیدلی اوګه سره اوګه لګیدلی خپې سره خپل لګیدلی پاغه بیړ کې رش کې زما پیغمبر دعوت ورکي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون لا اله الا الله کې نجات دی لا اله الا الله کې فلاح ده نجات کامیابی ده په هغه رش کې زما پیغمبر کافرانو ته د توحید ترانه وي دعوت او تبلیغ کوي یو ماشوم جام کې اوبر اغستی په کوټوري کې لوخ کې اوبر اغستی خلکو ته خلقه لار را ته پرې ده کنه زم دا اوبر سم زما د بابا جان مره اوچ شوی ده زما د بابا جان خله کې لاړی اوچ شوی دي زما بابا جان ته تند لګیدلی زما بابا جان ته لګ خلقه لار را ته پرې ده زما پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو چاچی ور پسې اوبر ګرځولي د پیغمبر نور نظر لخت جگر گوشا فاطمه الزهرا سیدة النساء فی الجنه رضی الله عنها پیغمبر به دعوت او تبلیغ کو فاطمه ور پسې اوبر ګرځولي د طائف پلارو کوسو کې زما پیغمبر هغه جسد اطهر هغه مبارک وجود له لوهان شو پکانو باندې اوښتل شو زما پیغمبر باندې کانو گزارو شو پختونه پتا خلا د دین د خاطره چا د ګل گزار نه کړي جسد اطهر نه وینه روانه شو وینه کوړته سره ولګیدا وینه پیزار ته ورسیدا په پیزار کې دومره وینه منجمد چکشوا زما نبی ته د پیزار نه خبره وکړ مشکل شو اذیتونه انتها ته تقریبا انتها ته لیکن د طائف هغه موقع باندې رب فرشتہ ولګلا کمانډ در کوم پاور در کوم طاقت در کوم غرونه یو ځکو دا خلک هلاکو دا خلک مړکو دا سره او پر رحیم پیغمبر شفیع المذنبین پیغمبر زما پیغمبر پر خیر دی کدی مې نه پیژني دا څوک براشي ما به پیژني ما پیغمبر چاته خیر نه کړی چاته بد دعا نه کړه خیر یې نه کړی بد دعا یې نه کړه په هغه طائف کې محمد ابن قاسم راغی نن که بغ صغیر پاک او هند کې اسلام دی دا اسلام د محمد ابن قاسم د وجه نه راغلی دی زما پیغمبر بد دعا نه کړه نن موږ مسلمانان یو زما پیغمبر بد دعا نه کړه ما ته په معمولی خبرو کې گرفتار یو راشه د جامع حبسه هغه طالباتي سکور ته راغلي س شهیدان شو ته خبري او مسلمانانو ستا عزت ستا ناموس ستا عزت ننم دا انګریزانو په قبضه کې هغه ماشومان طالباتي ننم دي سو کالو شو د جامع حبسه په خپل درسونو مطمئنه په خپل عبادتونو په خپل اعمالو مطمئنه هغه د جامع حبسه طالبات ننم په قید کې دروازې ته ګوري چې ربا په دې مسلمانانو کې بس محمد بن قاسم راشي څوک به یو محمد بن قاسم با راشي عہدو باندې در نزان ورکشه منصبونو باندې در نزان ورکشه زما پیغمبر مدرسه جوړ کړه هغه مدرسه آغاز د مدرسې نه دار ارقم جوړ شو تجوید القرآن مدرسه جوړ شو زما سوچ زما نظریه زما عقیده ده په کائنات کې انقلاب صرف او صرف مدرسې سره راځي انقلاب مدرسې سره کهو انقلاب مدرسې انقلاب ها
هغه مدرسې امت مسلمه ته سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورک تاوی 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کو میں مدرسې د وجه هغه مدرسې امت مسلمه ته سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه ورک تاوی د عدل انصاف نظام قائم کو 22 لاکھ مربع میل باندې خلافت کو میں زکه خلافت کو عمر فاروق امت مسلمه ته مدرسې ورک ناشر قرآن جامع قرآن عثمان ذو نورین عثمان غنی هغه مدرسې امت مسلمه ته ورک حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی امت مسلمه ته مدرسې ورک یو مدرسه زما پیغمبر جوړ کړه بل مدرسه د هندستان په سرزمین باندې سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دیوبند مدرسه جوړ کړه د دیوبند مدرسې امت مسلمه ته شیخ الهند ورک محمود الحسن ورک مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوی رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورک حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورک حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورک بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورک انقلاب مدرسې سره راغی وای انقلاب زه د یو جماعت خبره نه کوم زه د یو تنظیم خبره نه کوم زه د یو پارټي خبره نه کوم زه نن د اجتماعیت خبره کوم زه نن یو وسیع خبره کوم په دې کل کائنات کې انقلاب مدرسې سره راغلی وای انقلاب ما ته یو کس وی مولا محمد عمر رحمه الله رحمتا واسعه انقلاب راوسته ما وی نجی مولا محمد عمر رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغی یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی اجي صاحب توجه غواړم لږ ذهن کې وسعت پیدا کا دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه راغلی پهله ماته دا وایا دعوت او تبلیغ شروع کړي چا دی دعوت منم تبلیغ منم سی روزه منم چله منم سلور میاشتې منم غش منم مشوره منم سال اندرون بیرون منم شب جمعه منم شپږ نمبر منم د ټولو نه زیات پکې کرام مسلم منم که چا زما وکړو دعوت او تبلیغ منم سی روزه منم چله منم سلور میاشتې منم شپږ نمبر منم تبلیغ منم لیکن تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه دی اور مولانا الیاس خان دهلوی رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب تاسو نه جواب غواړم که د دیوبند مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به و به خصوصا صرف تبلیغ والا جواب راکې و به چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاجی عبدالوهاب صاحب به و چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاجی عبدالوهاب صاحب به نو چې حاجی عبدالوهاب صاحب نو زما استاد مولوی جمشید صاحب به و مولوی جمیل صاحب به و مولوی احمد باولپوری به و چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو مولانا طارق جمیل به و وایا و به دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه امت مسلمه ته چا ورکړي وایا چا ورکړي ماته یو کس مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه انقلاب راوسته ماوی نجی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه امت مسلمه ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغی انقلاب ها مدرسه ہے تو توحید ہے مدرسہ ہے تو رسالت ہے مدرسہ ہے تو قرآن ہے مدرسہ ہے تو تحفظ ختم نبوت ہے مدرسہ ہے تو نماز ہے مدرسہ ہے تو زکوٰۃ ہے مدرسہ ہے تو روزہ ہے مدرسہ ہے تو حج ہے مدرسہ ہے صداقت ہے مدرسہ ہے عدالت ہے مدرسہ ہے سخاوت ہے مدرسہ ہے شجاعت ہے مدرسہ ہے حیا ہے مدرسہ ہے وفا ہے مدرسہ ہے تقوی ہے مدرسہ ہے توکل ہے مدرسہ ہے صبر ہے مدرسہ ہے شکر ہے مدرسہ ہے جہاد ہے مدرسہ ہے تبلیغ ہے مدرسہ ہے ایمان ہے مدرسہ ہے اسلام ہے اور مدرسہ ہے تو پاکستان ہے دا پاکستان دا مدرسو برکت دی دا پاکستان د مساجدو برکت دی دا پاکستان د تبلیغی مرکزونو برکت دی دا پاکستان د خانقاهونو برکت دی چې نن پاکستان موجود دی دا د مدرسو برکت دی دا د علماو برکت دی دا د مشایخو برکت دی ها پاکستان چې موجود دی دا د ټمبم برکت نه دی زه د ټمبم برکت نه منم اټمبم برکت چا راوسته زه د قرآن برکت منم د مور او پلار برکت منم د حافظانو قاریانو برکت منم د علماو مشایخو برکت منم د بزرګانو اولیاء برکت منم
د اټم بم برکت نه منم زما داسې اټم بم نه دی پکار چې پروت په پاکستان کې ریموټ کنټرول دی په امریکا کې دا اټم بم دی تم ایٹمی قوت ہو اټم بم دی چوکیداری کو نیم زر نه زیات کسان اټم بم لګیر چا پیر ولاړ دی سو کې پټ نه کی یو سړی باندې غله ډاکوان راوت ارچ تی واغه سړی شو کشو چاته بات کې یار تمہارے پاس تو پستول بھی تھا نا و یو تماچه خو را سره و خو مې ځکه نه روخ کله مې چرته دار نه وانلی زه د اټم بم چوکیداری کوم دارانه څوک وانه کني نوم مې بیا ختمېږي چې اټمي طاقت ما وی راشه څومره شومانو ختمه کو ټوټل هپا ناظری والا څومره ختمه کو څونه شو 32 ماشومان ختمه کو ستا په دې نختر کې 32 اټم بم تیار شوه امریکا د دې نه یریږي ها امریکا تسبونه نه یریږي اجي صاحب خپه نشي تسبونه نه یریږي امریکا ووره د پاکستان ډاکټران نه یریږي امریکا د پاکستان د لیډران نه یریږي ها امریکا د پاکستان د لیډران نه یریږي پته دا امریکا چا نه یریږي ما کانسټیبل ته ویم چا نه یریږي وی حوالدار نه ویم حوالدار پلار دې د چا نه یریږي وی تانیدار نه ویم تانیدار د چا نه یریږي وی د ډي آی جی نه ویم ډي آی جی د چا نه یریږي وی د گورنر نه ویم گورنر د چا نه یریږي وی د وزیر اعظم نه ویم وزیر اعظم د چا نه یریږي وی د صدر مملکت نه ویم صدر مملکت د چا نه یریږي وی د امریکای د ډونلډ ټرمپ نه ویم ډونلډ ټرمپ د چا نه یریږي وی د مدرسې د طالبانو نه ټوله دنیا د امریکای نه یریږي اور امریکا د دې خړسري طالبانو نه یریږي طالب د زور نه خبري او دا مولیان خو ډېر حکمت والا دي خلکو مولیانو سره څه نه کړو تا د مولا پټکی پورې وخاندل د مولا ګیری پورې دی وخاندل په سپینه جامه دی ورله داغ ولګو مولا دې د کم ځای نه کم ځای ته ورسو د دومره الزامونو تهمتونو باوجود دا مولیان ستاسو بچو ته قرآن ښیي په دې امت کې په غلا سره په ډاکه سره په شرابو سره مردارې پلیتې سره د چا نه سپی خر خنزیر نه جوړېږي د چا ظاهر نه وسه کېږي وایي د چا ظاهر چا نه سپی خر خنزیر نه جوړېږي مخکې به جوړېده که نه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين خلکو ظاهر شادوګان الکان نه به بیزوګان جوړ شو مشرانو سپینګیرو نه به خنزیران جوړ شو د خلکو ظاهر مسکېده زه درې خبرې کوم په دې امت کې ظاهر نه مسکېږي پهله خبره دا د دې امت خصوصیت دی کنتم خیر امت لاندې وګوره دویمه خبره دا ده زما پیغمبر معجزه ده او اسانه جمله چې د عوامو په سمجھ کې راشي په دې امت کې د چا ظاهر نه مسکېږي دا ځکه دا زما د پیغمبر برکت دی دا زما د پیغمبر برکت دی شرابو سره مردارې سره پلیتې سره ګناهونو سره د چا ظاهر نه مسکېږي چا نه سپی خر خنزیر نه جوړېږي خو هغه ظالمان ته ظالمه تعلیم ته دومره سپک وکته تا د علم دومره بې ادبي وکړه تا د علم ته دومره سپک وکته چې تا د علم د تصویر نه سر کټ کړ او د خنزیر تنې سره د یو ځای په فیسبوک د شیر کړ تا د علم د تصویر نه سر کټ کړ د سپي تنې سره د یو ځای کړ په فیسبوک د شیر کړ ظالمه په ګناهونو سره چا نه سپی او خر خنزیر نه جوړېږي ته میډیا ته څه شو کوې ته خلکو ته څه ښایي چې د علم سپی دی ته خلکو ته څه ښایي چې د علم خنزیر دی ته خلکو ته څه ښایي دا ستا د یو شعر دا هلاکت ته رسوي دا د ایمان نه پاکوي اور د عالم په ادب کې بخنه ده د عالم په ادب کې شیخ سری سقطي رحمت الله علیه وفات شو چا په خوب کې ولیدل ما فعل الله بک رب د سره څه وکړه وایي رب راته چې او سری بوډا بخم دی اسپینګیریا په یو نیکۍ دی بخم صرف په یو نیکۍ وایي توجه مې حجونو عمرو صدقاتو خیراتونو عبادتونو درسونو تلاوتونو تبلیغونو جهادونو اطاعاتو عباداتو صدقاتو خیراتونو چې ربه په څه مې بخي وایي رب کائناتو فرمایل په داسې نیکۍ دی بخم چې پرشتو تم پته نشته رب په سمې بخي رب کائناتو فرمایي سری ته دغه نیر په غاړه کېناستې تا لستونې بره کړم تا او 10 چاردام کو اوبه لاندې ښکته بایدي تا چې ښکته نظر واچو ښکته امام احمد رحمت الله علیه ناستو ستا په زړه کې رال چې زما د 10 والا اوبه عالم دین طرف ته بهیږي دا خلاف ادب دی خلاف مروت دی خلاف اخلاق دی شیخ سری تا د یو عالم قدر وکړه زه به ستا قدر کوم تا د یو عالم احترام وکړه زه به ستا احترام کوم تا د یو عالم ادب وکړه زه به ستا ادب کوم شیخ سری
وی امام احمد د ادب د وجه مې ستا بخښنه وکړه. وای د عالم په ادب کې بخښنه ده، د عالم په ادب کې، د عالم په ادب کې، د عالم په ادب کې. او دام وره پخواني خلکو کې ادب، پخواني خلکو کې په ترجمو نه پوهېده، په رموز او په اسرارو نه پوهېده. پخواني خلک په ترجمو نه پوهېده شیخ صاحب، پخواني خلک په ترجمو باندې نه پوهېده. قرآن له دوه کپړې ورکولې. څو کپړې؟ تعلیم د بې عزته په وجه باندې د انګریزانو په منځ کې ما ځانونه کړي دي، کونې ورکولې او نه یې چوتې ویله. توجه ماشاءالله. پخواني خلکو د قرآن په ترجمه نه پوهېده، خو د قرآن ادب یې کوه. وایي د قرآن یو به قرآن له کمیس جوړو، یو به غلاف جوړو که نه به جوړو. ای جي صاحب تا ته په د پښتنو په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و؟ د دروازې د دورشل د پاسه رحیل جوړ کړی و، قرآن به هغې د پاسه ایښی و چې موږ په دروازه دننه بار کېږو چې دا قرآن زموږ سر د پاسه وي. پخوا خلکو د قرآن دومره ادب کو، نه پوهېده په ترجمو باندې. دا ملک واړو په ترجمو باندې، خلک دې د ادب نه لرې کو. اصل ترجمه ده که اصل ادب دی؟ ته د غټ شیخ القرآن شي، غټ شیخ الحدیث ته شي، خو چې د خلکو نه ادب ختم شي بس ټیک ده چې ختم شي، خیر دی. چې ما ته خلک شیخ القرآن وي، چې ما ته خلک مفتی اعظم پاکستان. توجه پخواني خلکو کې ادب و. ورشه زنانو ته تپوس وکړئ، نیمې زنانه اوري دلته. پخوا په کورونو کې زنانو دپاره اوچت ځای و، هغې ته به یې دونکاچه وي، وې که نه به وي؟ اوس دونکاچه شته په غرونو کې ختمه شوه. د دونکاچې مشرانې زنانه سپین، مشرانې زنانه په سپین سر، مشرانې زنانه سر پیچک باندې به وخت تړلی. ورشه چېرته یو نیا سره، یو مور سره، خواښې سره سر پیچک شته؟ شته. اوسني خلک راځي هغوی پسې خبرې کوي، شته. په سر پیچک به یې ویښته تړلي، ویښته به پټو، د مور ویښته به پټو، د نیا ویښته به پټو، ها د انګور ویښته به پټو، ویښته به ټول پټو. په دونکاچه به یې مونځ وکړو، قرآن به یې وغواړو، تلاوت به یې کوو. توجه هغه دونکاچه ختمه شوه، اوس تختپوش راووته د لرګي، هغه تختپوش هم ختم شو، اوس جانماز راوتی دی. دا زنانو ته وایم جانماز راوتی. نن د اوده کېدو کمره شته، مهمان خانه شته، بیټک شته، لیټرین په کور کې شته، کچن په کور کې شته، باتروم پوښتونه ستا په کور کې شته، خو زنانه دپاره په کور کې یو مخصوص ځای نشته. د الله حکم مونځ د مسلمانانو په کور کې مسافر وي. زنانه کله یو ځای جانماز چې کله بل ځای، کله یو ځای کله بل ځای. پوښتونه ستا په کور کې مونځ دپاره ځای نشته، مونځ هم مسافر دی. پخوا په کورونو کې مخصوص ځای، بقول د مولانا احسان صاحب دامت برکاتهم العالی، مخصوص ځای، مخصوص ځای. کور کې یو کمره خاص کا چې سړو دپاره جومات جوړې. ته چې کور جوړې، ملک صاحب، نواب صاحب، یو کمره په کور کې جوړه کا. وایي دا زموږ د کور د زنانو مسجد دی، زنانه به هلته کې د قرآن تلاوت کوي، هلته به مونځ کوي، هلته به ذکر کوي، د قرآن درس به کوي، د فضل مال تعلیم به کوي، هلته به ذکر کوي، تلاوت به کوي. اور که په رمضان مبارک کې زنانه اعتکاف ته کیني، هلته به اعتکاف ته هم کیني. که د مستوراتو جومات راځي، هلته به د مستوراتو جومات هم راځي. پکار ده که نه ده پکار؟ پکار ده که نه ده پکار؟ موږ هغه ادب نه ډېر لرې لاړو، نیغولو باندې کاږه نیغه وو، ادب نه ډېر لرې لاړو. په هر حال انقلاب مدرسې سره راغی، انقلاب ځکه د مدرسې مخالفت. تا ته څوک څه نه وایي، ما ته څوک څه نه وایي. مسله چې د خلکو د نور چا نه نفرت ونه کړو. نن اپریل دی، نن 22 اپریل دی، 2 اپریل 2018. داسې دستربندي وه، داسې ښکلې شهزاده ماشومان حفظ القرآن، ختم القرآن ختمو په قندوز افغانستان کې. علما، مشایخ، شیوخ، مبلغین، مجاهدین دغه شانتې په سټیج باندې جلوه افروز، رونق افروزو. هغه حافظانو چې د چا ختمو هغه ناستو هغه ځای کې. صرف دا ماشومان په دې ختمونو چې راغلي دي، پلار پې نه دی خوشحاله، تره کاکا ماما پې نه دی خوشحاله. دې ماشومانو ته مور په انتظار ده، خور په انتظار ده، چاچی په انتظار ده، ترور په انتظار ده چې ربه دې نه پس به دستربندي کېږي، ختم القرآن به کېږي. څومره میندې به په دې ارمان به په تمه چې ربه زه د حافظ صاحب مور شوم، ربه زه د قاري صاحب مور شوم، ربه زما بچي ته دې په کم عمره کې قرآن نصیب کا. هغه ورځ هم د خوشحالۍ ورځ وه. هغه 2 اپریل 2018 قندوز کې ختم القرآن، د قرآن جلسه وه، ختم القرآن. طالبان په سټیج ناستو، یو مور بیبي، یو ادي اماجي هار راغستی و، د دروازې په کونډه کې هار ځوړند کړي و. کله به دننه تله، کله به بار تله، کله دننه کله بار، کله دننه کله بار. چې مور بیبي کور کې دننه کېنه که دا دننه بار ولې کېږي؟ هغه مور په جواب کې وایي دننه بار ځکه کېږم چې زما د بچي د حفظ ختم دی، زما بچی حافظ القرآن شو، زما بچی قرآن ختم که، د
قرآن حافظ شو د قرآن قاری شو د قرآن عالم شو اوس به حافظ صاحب کور ته راځي اوس به قاری صاحب کور ته راځي زه به حافظ صاحب ځان ته رانږدې کړم زه به قاری صاحب ځان ته رانږدې کړم زه به حافظ صاحب ښکلم دا هار به ورکوم درست شو دماکه وشوه چې دماکه وشوه مور دا ووي وایي پته نشته د کومې بدبختې او د سپیرې بچي د یو ځل بیا په دماکه کې والود چې لږ ساعت تېر شو هغه د 8 کالو د 10 کالو هغه حافظ صاحب شهید شوي ټوکړې ټوکړې په وینو کې رنګ مور ته په کټ کې راوړل شي د دې د حافظانو نه نفرت دی علماو نه نفرت دی مجاهدین نه نفرت دی تبلیغیان نه نفرت دی ها د دې ډمانو سره مینه ده د دې روشن خیاله سره مینه ده د دې اجلاګانو سره مینه ده په سړکونو باندې ښځې راوښکلي میری جسم میری مرضي بې حیا سره مینه ده واوره هلته دماکه وشوه د هغې کال وشو هغې وی حافظان هم ختم کړل ما وی حافظان ختم نه شول کله چې د وفاق المدارس بنیاد کېښودل شو د هغه وخت نه واخلې اوسه پورې وفاق المدارس رجسټر امت مسلمہ تا 10 लाख د قرآن حافظان ورکړل اور دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا دشمن کے لیے موت کا سامان بنے گا ہر بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا ہر بچہ میرا بلند آواز سے ہر بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا ہاں اولاد بچی مدرسو ته ورکوم بچونه حافظان عالمان قاریان جوړ کړو ټول مولیان کوي مال کرنل پکار دی مال میجر پکار دی مال ایس پی ڈی سی پکار دی مال پر رینجر کې مسلمانان پکار دی ها کلک صحیح عقیده والا پولیس کې پکار دی فوج کې پکار دی مال ډاکټران پکار دی انجینران پکار دی مال پروفیسوران پکار دی مال ججان وکیلان پکار دی زه ټول مفتیان نه غواړم ټول قاریان ټول مولیان نه غواړم ټول حافظان کومه ټول قاریان کومه زه سکولم غواړم زه کالج غواړم زه یونیورسيټي غواړم ها زه کیډټ کالج غواړم زه میډیکل کالج غواړم ټول حافظان نه غواړم خدا درته ویم مونږ ته په دې معاشره کې د ډاکټرانو ضرورت شته که نشته خصوصا پښتنو کې د سر اډو پریز نشته مونږ له ډاکټران پکار دی وایي ډاکټران مونږ پښتنو په جګړو کې پی ایچ ډي کړې ده په کچرو کې ججان او وکیلان لارې کوڅې ګاډي وړي دي مونږ له انجینران په هوا کې چکرې به مونږ له پایلټان خو دې هر څه سری مال مسجد کې په مصلی باندې امام چې د مولا مور د سمواز نه راځي قدرتي مولیانو سره نه لګي مال په جمعات کې په مصلی باندې امام روجه رااله تراو د پاره د قرآن حافظ تراو د پاره د قرآن حافظ څو رکعاته تراو د پاره زما دا ذوق نه دی نه مناظر اسلام یم هغه د مناظر اسلام کار دی خو زه به تبلیغي انداز کې خبر وکړم ما ته یو کس وایي تراوی 8 رکعاته دي ما وایي ټیک ده وایي ته څومره کوې ما 20 رکعاته کوم ما ته وایي 8 دي ما ورته 20 دي ما سره 20 والا سره د 8 والا د جنگ ضرورت نشته د جنګ د جګړې ما چې ته کومې 8 یادې ما سره ټایم ډېر دی وخت ډېر دی اوسګار یم مدرسې چوټي شوه درسونو چوټي شوه به دورې تفسیر خو هغه کېږي خو د ورځې کېږي د شپې څه نشته ما زه 20 رکعاته تراویح کوم اور زما په 20 رکعاته تراویح کې 8 شته نو ستا هغه 8 زما په 20 کې راغلي ما سره جګړه ولیکې ما سره ستا د جګړې سویمه ده ستا هغه 20 خو هغه 8 خو ما وکړې که نه ته چې کومې 8 یادې زمونږ په دې 20 کې هغه 8 شته او که نشته مړه دا ستا ډېر لوی ظلم دی چې ته دیوبندیانو سره ځان ګرې दिल जलो से पड़ा है पलक से काम नहीं दिल जलो से पड़ा है पलक से काम नहीं जला के राख न कर दूं तो देवबंदी नाम नहीं تا देवबंदियान सखकारी तवज्जो زما په 20 رکعاتو کې 8 رکعات رااله او کنه کال ته پته ولګی چې اتی او ما شل کړي ما زما په 20 کې 8 رااله زما په 20 کې 8 خو که الته پته ولګېده چې شل بیا ورته 8 کړي بیا ورته ځان ټینګ کړه زما تا سره د مناظرې کار نشته نه ضرورت شته خبرې دا غځې دي پته به دلته ولګي او تاسو ته یو خبره کوم چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي او چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم زه د 8 والا تم وایم او د 20 والا تم وایم چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم کوي جواب راکړي چې څوک بالکل تراویح نه کوي دا غي فکر چاو کو ته په نورو کې څوک هغه چې څوک 2 رکعاته تراویح نه کوي تا دا غي فکر وکړه دا غي فکر له صرف د تبلیغیان پرې دا بس دا ډیر دي
دا څه خبره ده تراو د پر د قرآن حافظ باطن اصلاح د پر پیر او مرشد ما ته قرآن خو مال شیخ القرآن پکار دی ما ته حدیث خو مال شیخ الحدیث ما پروګرام کو داګه بابا جی میرا وخت پروګرام نه ما ولیکل پوسټر کې شیخ القرآن څوک میرا وخت داګه بابا جی یو کس سي 14 ما ته دا شیخ القرآن په کیسه ما شیخ په لغت کې بوډا ته وي څه ته وي نور شیخان پریدا څه ته وي ما وی بوډا ته وي شیخ القرآن راشد ګرځیدونم وته ما د قرآن په درس او تدریس کې د ځان بوډا کو نه شیخ القرآن د حدیث په درس او تدریس کې ځان بوډا ک نه شیخ الحدیث لغوي معنی کا شیخ الحدیث او تا ټول عمر په دکان کې ځان بوډا ک نو ته شیخ الدکان شوي تا ټول عمر په پټي کې تیر کې ته په پټي کې سپینګری شوي ته شیخ الپټي شوي شیخ الپټي او شیخ الدکان را پاسي زما په شیخ القرآن او شیخ الحدیث باندې اعتراض کوي وې داسې جواب دی راکړه چې زه دې ګډ وډ کړم مې ته مې څه کړي زه خو د شیخ الدکان کړم که نه بهرحال مدرسو تحفظ ضروری دی مونږ د ډاکټر انجینیر سری باطن اصلاح پر پیر مجاهد مال مجاهد پکار دی په سنت مطابق ژوند راشي رسم ختم شي رواج ختم شي بدعات ختم شي مال مبلغ پکار دی مبلغ او تبلیغی اور مدرسو بچیم ورکو اولاد بم ورکو ځان بم ورکو مال به ورکو او داسې مال به ورکو داسې مال چې وګورم د چا خبرو کوم حنظله واده ډومبې شپه تېره کړه هلته اواز راغی پیغمبر جهاد ته غزا ته لاړ توجه چې روان شو زنانه دي ځکه یو خبره دی ته کوم چې روان شو خپله بیبي حنظله ته چې حنظله یو شپه هم تېره کړه لا یو بل تم سم کتلي نه دي لږ خو راوګوره که نه چې لږ خو زه تا خو وینم که نه لږ خو راوګوره که نه لږ خو راوګوره چې زه تا وینم ایله یو شپه هم تېره کړه اړو یو بل نه پوره خبر نه شو راوګوره چې زه درته لږ وګورم حنظله ورته وي دا مخ اوس محمد رسول الله طرف ته دی دا مخ اوس بل طرف ته کېږي نه هغه بیبي ورته زه دا نه وایم چې ما ته داسې وګوره چې زه دې وپېژنم حنظله او ته چې لاړې او شهید شوې زه بل واده م نه کوم یو شپه مې تېره کړه زه به د حشرګاه ته د حشر میدان ته ستا د نکاح ستا ښځه راځم د قیامت په ورځ دا کمې ښځې دي چې دومره غیرت کوي د چا صحابه او صحابیاتو نه قرآن ډک دی ابو قدامه بیان وکړه خلکو ته مال جان اولاد پیش کړي خلکو چانده وکړه پیسې پیش کړي جان یې پیش کړه ابو قدامه چې ما بیان وکړه یو زنانه حجاب کې پرده کې بورکه کې راله څه کې راله حجاب ما ته وایي چې ابو قدامه تا د الله نوم واغسته ما سره قیمتي څه نه و ما په رومال کې غوټه کړي دي رومال ما په رومال کې غوټه کړي دي مال ابا قدامه وي رومال کې څه غوټه کړي او پندو کې اردو کې وي ګټړي بني سي ہوئی مال راک ابا قدامه کور ته راغلم د ماښام ټیم ما د رڼا تنظیم وکړ ما دغه مقدس پاکیزه رومال غوټې کولاو کړي ګورم چې په رومال کې د زنانه د سر د ویښتونو جوړ شوی پړی پروت دی په هغې خاورې خټې لګېدلي په هغې کې خط دی خط کې لیکي یا ابا قدامه مخکې کال زما ورور د الله په لار کې شهید شو دا بل کال زما کور والم شهید شو ما سره خو نور څه نه و مال الله تعالی اوږده ویښته راکړي ما چې مړه شم خو ویښته به راسره قبر ته لاړ شي ما له به څه فایده راکړي ابا قدامه ما خپل ویښته کټ کړل ما د خپل ویښتونه پړي راخ کړ ما سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړي ضرورت راشي پړي نه زما د ویښتونه جوړ شي پړي په تور د رسۍ استعمال شي ابا قدامه چغې مې والې خدایا یو زنانه ذات ستا په دین دومره غیرت وکړه چې خپل حسن خپل ویښتې قربان کړل نن دنیا د شیمپونو تباهي کوي ویښتې قربان کړل ابا قدامه ټوله شپه په جړا کې تېره کړه سحر میدان کارزار ته لاړم یو مجاهد په اس باندې سوکسور دي مجاهدین په سپونو کې ودرېږي یو اس باندې الک سور دی ما ته آواز کوي یا عمي ابا قدامه توجه یا عمي ابا قدامه زما تر چاچا کاکاجي ابا قدامه زه راغلم چې راغی وړوکی الک پاس سورو ما ته ابا قدامه مخکې کال مې ماما شهید شو دا بل کال مې د الله په لار کې پلار شهید شو بیگا مې بوډۍ مورم قرباني کړې وه ابا قدامه میں بھی قربان ہونے کے لیے آیا ما بچی ته ډېر ورکوټي رسول الله کوم عمره جهاد کې شرکت نه منې کړي ما د هغه د جذبې قدر وکړ ځان سره مې واغست کافرانو حمله وکړه موږ مقابله وکړه الله مسلمانان سپایان د اسلام فوجان مجاهدین فتح کامیابۍ سره هم کنار کړل مال غنیمت هم را جمع کړ شهدا را جمع کړ زخمیان د دې خیال راغی چې رب د هلک څه ګورم چې د زخمیانو په منځ کې پروت دي او ما ته اوازونه کوي یا عمي ابا قدامه
او د आवाज ورو کېږي چې ان قریب د دم اخري وخت دی. ابا قدامه چې ورلم مخامخ زړه د پاسه د وینو انبار پروت دی، پته راته ولګېده چې په مخامخ گزار لګېدلی. د مخامخ گزار د بهادرۍ علامتي وای د مخامخ گزار ماته ابا قدامه غوږ دی رانږدې کړ، ما خپل غوږ هغه په شونډو کې خود شونډو ته حرکت ورکړ. ماته ابا قدامه بس اخري جمله ووره، اخري لفظ ووره، اخري نصیحت ووره، اخري خبره ووره، صبر صبر. ابا قدامه اخري خبره، اخري وصیت ووره. مخکې کال ماما شهید شو، دا بل کال پلار شهید شو، ان قریب زم شهید کېږم، خو اخري وصیت مې دا وره ابا قدامه کلی ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي، کلی ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي. بوډۍ مور مې یوازې پاتې شوه.